الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور صدق الله العظيم. اللہ جل شانو فرمائی الذین آغا کسان قالو وی ان اللہ بشک اللہ عاہدہ حکم کڑے دے الینا منگتا عاہدہ حکم کڑے دے الینا منگتا اللہ نؤمن اند دی خبری لا نؤمن لرسول لا نؤمن چی منگبا ایمان نروڑو لرسول پیو پیغمبر باندی حتی تردی پوری یأتینا چراوڑی دا پیغمبر منتا بقربان قربانی تأکلوہو او دا قربانی اخری النار اور قلوتو اے پیغمبر قد بتحقیق سر جاءکم راغلی تاستا رسول پیغمبران من قبلی مخک زمانہ بالبینات پا موجزو دا موجزو سرا وبالذی او پا حق موجزہ قلتم کم چی تاسو اوی نو فلما فسولی قتلتموهم تاسو قتل کل دا پیغمبران ان کنتم کچری تاسو صادقین رشتنی فإن کذبوکا اے پیغمبرہ کچری دیستان انکار کی فإن کچری پس کچری کذبوکا دیتا دروغ جنے اے پیغمبران فقد کذبا پس بتحقیق سرا کذبا انکار کړی شوی او رسول پیغمبران من قبل کستانه مخک فقد کذبا بس د دروغ نسبت شوی او رسول پیغمبرانو ته من قبل ک مخکستانه جاءو دغه پیغمبران راغلیو بالبینات په معجزو سره والزبر او په سپارو سره والکتاب المنیر او په هغه روخانه کتاب واضح کتاب کل نفس ہر نفس ہر سا اغستن کے ذائقۃ الموت ذائقۃ سکن کے دے الموت دا مرگ وانما او خبر دا بل نه دا وانما بیشکا توفونا تاسو ته پورا درکلی شي اجورکم ستاسو ثوابونه ستاسو اجرونه یوم القیامت د قیامت پورس فمن پس هغه انسان زحزها چې لرې کړی شو فمن زحزها څوک چې لرې کړی شو عن النار د اورنا و ادخل او داخل کړی شو الجنت جنت ته فقد په تحقیق سره فاز دې کامیاب شو وما الحیات الدنیا وما او نه دې الحیات الدنیا دا دنیاوی ژوند وما الحیات الدنیا او نه د دنیاوی ژوند الا مگر متاع الغرور د دوکې سامان اللہ جل شانو فرمائی مفہوم داسې دی چې دا خلک وایي چې اے پیغمبر مونږ الله جل شانو مخکې نه مونږ ته دا ویلي دي چې په پیغمبر به هغې پورې اعتماد نه کوي او ایمان به پرې نه راوړی څو پورې چې هغه پیغمبر خپله دا معجزه نه وي ښودلي چې یو قرباني هغه وکړی شي او بیا د بره نه اور راشي او هغه اور او قرباني ځان سره چوته کړي او وخوري نه هغې پورې مونږ ایمان نه شو راوړی الله فرمایي ورته ووایه پیغمبره چې دې نه مخکې چې تاسو کومه معجزه غوښته پیغمبرانو خو هغه راوړې وه او نورې معجزې مو سره وي تاسو دغه پیغمبران ولې قتل کړه خو پته لګي تاسو بانې کوئ رښتیا نشته ستاسو په خبره کې ای پیغمبر خیر ته خفه کېږه مه که دې ستا نه انکار کوي نو مخکې ستا نه پیغمبران راغلي د هغې نه م انکار کړی حالانکې هغې ورته ښه معجزې ښودلې وي ښه سپارې ورته راوړې صحیفې ورته راوړې کتابونه یې ورته راوړو الله جل شانو فرمایي ګوره هر انسان هغه به مري بیا به الله جل شانو هر انسان ته بدله ورکوي او په دې دنیا کې څوک دوکه شو
بس هغه تباہ او برباد دی. او کامیاب هغه سړی چې جهنم نه الله جل شانه دې وساتي او جنت لواله جوړ کړي.